پیغمبر علیہ السلام غږ وکړي ول څه سو هغه سړی د قیامت پوښتنه چې کول څه سو هغه ورته رانږدې سو انا یا رسول الله هغه زیم د قیامت پوښتنه ما کول ما قیامت څه وخت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام ورته وایي ما اعددت لها تا د قیامت د ورځې دپاره څه شي آماده کړي دي څه ذخیره دې نیولې ده د قیامت د ورځې پوښتنه کوې ذخیره دې څه شي ده قیامت ته دې څه آماده کړي دي هغه څه ورته وایي ما اعددت لها کبیر صلاة ولا صوم الا انی احب الله ورسوله هغه سړی ورته وایي یا رسول الله نه مې یو ښه لمونځ کړی دي نه مې یو ښه روژه نیولې ده نه مې یو ښه عبادت کړی دي دغه یو شی شته د الله عز وجل سره مینه لرم د پیغمبر اسلام سره مینه لرم محبت لرم بل شی زما سره نشته یو ښه عبادت مې نه دی کړی خو مینه د الله و رسول سره لرم پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام څه ورته فرمایي المرء مع من احب انت مع من احببت سړی به د هغه چا سره راپورته کېږي د قیامت په ورځ چې دی مینه ورسره لري ای سړی ته به د هغه چا سره راپاڅېږې چې مینه ورسره لرې ستا مینه د پیغمبر علیه السلام سره ده د پیغمبر علیه السلام په ټولۍ کې به راپورته کېږي د دین سره دې مینه ده د اسلام سره دې مینه ده د پیغمبر اسلام سره دې مینه ده د صحابو سره دې مینه ده د قرآن سره دې مینه ده احادیث سره دې مینه ده ته به د دغه کسانو په ټولۍ کې راپورته کېږي نو دا یو عمومي فیصله شوه که چې د هر چا سره مینه وه د هغه په ټولۍ کې به راپورته کېږي موږ تاسې اورو داسې ډېر شناخته خلق دي ډېر شناخته دي د کلو کلوس ملګري راته وایي نه به یې خبر یا پلانکی خو وابي سو څه په وسوله د وابیانو سره علاقه و د وابیانو سره شناخت و د میرویس مینه کې وابیان دي دلته ورکلي هلته یې لمنځونه ورسره کوله پر هر لمانځه یې 500 افغانۍ ورکولې دا خلقو سره یې مینه وه د هغو سره یې محبت و دا دی پسې وابي سو د مجلس دغونې اثر کوي شناخته سړی زموږ سره یې سبقان ویلي دي په کلو کلو پر موږ یې سبقان ویلي دي طالبان دي بیا خبر شوي یو چې دا د مذهب اوښتي دي ولې د وابیانو سره علاقه وه د وابیانو سره مینه وه دا میرویس مینه کې خو د دې سلفیانو مرکز دی دې توحیدي مینه بولي دلته وهابیان دي ما به په جلسو کې ویل مال دې توحیدي مینه بولي زه برطانوي مینه بول برطانوي مینه یهودي مینه انګریزي مینه دلته زموږ یو ملګری دی محمد نسیم نومیږي محمد نسیم نو هغه راته ویل ول دا د میرویس مینې وهابیانو راته ویله ول ته راسه زموږ سره د قرآن کریم ترجمه واوره قرآن کریم د سره بیا در پایه دا ټوله ترجمه به اورې موږ به تا ته 15 لکه افغانۍ درکو دی وایي ما ورته ویل ما ول زه به درسم خو 6 لکه افغانۍ غواړم ول دوی ول 6 لکه بیخي ډېرې دي زموږ در وس ډېرې دي ول ما ول نسم کولی د 15 لکو افغانو دپاره میرویس مینې ته نسم درکلی چې زه به ټوله کال درځم ول بالاخره دوی راته وویله چې 14 لکه افغانۍ درکولی شو 14 لکه افغانۍ دا درکوو زموږ سره د قرآن ترجمه وکړه ول ما ول یا در 6 لکه چې کم وي نه درځم دغه ګمراهان دلته د یهودو د امریکایانو په کومک سره راټول سوي دي د دې ښاره څه دا بعضې جاهلان ورځي دا ناخبره هلته لمنځونه ورسره کوي هلته ترجمې ورسره کوي هغه دي چې پسې ګمراهان شي څه د قرآن کریم ترجمه راته کوي نو پیسې ولې راکوې نو خو معلومه ده چې یو مشکل شته دا د قرآن کریم ترجمه پر خپل طبیعت کوي و دې خلقو ته تفسیر خو ته نه منې د صحابه و اقوال خو نه منې آیتونه ورته وایې پر خپل مزاج طبیعت باندې ترجمه ورته کوي نو خود به خلق گمراهان کیږي قرآن کریم کې خو منسوخ آیتونه هم راځي منسوخ آیتونه داسې آیتونه چې عمل وس نه دی پروا داسې آیتونه په قرآن کې شته نو دا وابي ګمراه چې دا قرآن د عام خلقو ته ورشروع کړي
ابر آیتونه ورته وایي 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 اخر آیتونه راځي چې منسوخه آیتونه دي چې جهاد نسته داسې آیتونه دي نو به دا وابي باره د عامو خلقو ته وایي وایي دغه دي قرآن وایي وایي جهاد نسته نو جهاد د څه شي دپاره کوي او حال دا چې هغه آیتونه منسوخ دي اوس وابي دي په منسوخ څه پوهېږي منسوخ په ترجمه خو پوهېږي منسوخ دا معنا چې اوس عمل نه پکېږي تقریبا د 100 آیتو په شاوخوا کې دغونې آیتونه دي چې په مکه معظمه کې نازل سوي دي چې د دې 100 آیتو د ټولو دا مضمون دی چې ای پیغمبر اسلام په کفارو کار ملره جهاد نسته دغه مضمون دی نو مکه معظمه کې خو د جهاد آیتونه نه و راغلي پیغمبر علیه السلام په دغه امر سوی و چې د کفارو څخه مخ واړوه واعرض عن المشرکین په مشرکینو کار ملره کله چې پیغمبر اسلام علیه السلام مدینه منورې ته مهاجر سو په مدینه منوره کې د جهاد آیتونه راغله فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وجنه استید کفار ارزای چې مو پیدا کړله وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه وجنه استید کفار ټول لکه تاسو چې قتلوي تاسو هم دغسې دي په قتل ورسوي نو د جهاد آیتونه دا چې راورسېد مدینه منوره کې مکه معظمه کې چې کوم 100 آیتونه شاوخوا وه د ترک د جهاد هغه ټوله منسوخ سوله هغه منسوخ سوله البته په لمانځه کې وایو تلاوت یې کوو لمنځ نه په خرابېږي اما حکم د هغو آیتو نشته هغه حکم یې منسوخ دی تلاوت یې سته نو اوس چې بې علمه سړی ناپوه سړی را شروع شي قرآن کریم کې پر دا منسوخه آیتو باندې راشي باره به نو عامو خلقو ته وایي وایي دغه دی جهاد نشته تاسې د څه شي دپاره په جهاد اخته یاست باره به دغسې خبرې درته کوي دغه عقیده چې په انسان کې راسخه کړه چې جهاد نشته نو دا د څه شي عقیده ده دا خو به د کفر عقیده وي اوس که څوک دا عقیده ولري چې جهاد نشته دا کافر نو جهاد خو د قیامت ته پورې باقي دی الجهاد ماض الى يوم القيامه جهاد خو د قیامت ته پورې باقي دی تر قیامت ته پورې هغه د جهاد آیتونه چې مدینه منوره کې راغله هغه آیتونه خو باقیه دي پاتې دي تر قیامت ته پورې چې جهاد به تر قیامت ته پورې په دا کوټه کې دلته یو ملا و تبلیغي و تبلیغیان خو تاسو پېژنئ دا بسترې چې په شی په دا مسجدانو کې ګرځي و راګرځي نو دا یو ملا په دا کوټه کې و په دا کچره روډ کې دا ملا تبلیغي و نو زموږ څه ملګري ورغلي وه باره یې شپه ورسره کړې وه هغه ملګري قصه کوي وایي ماخستن د دا تبلیغي سره ناست و ډوډۍ سره وخوړه سوله مجلس شروع دی ولا تبلیغي راته وایي وایي جهاد خو نو ختم سو جهاد نشته والمر ورته ویل چې دا ته څه وایې عجیب صاحب جهاد خو تر قیامته پورې شته ولدول نه قرآن وایي وایي جهاد نشته قرآن وایي وایي جهاد نشته والمر ورته ویل چې چیرې وایي قرآن ته دا آیت کریمه راته ووایه چې زموږ سر په خلاص ولده راته ویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین په دین کې جبر نشته په دین کې زور نشته که څوک کفر کوي که اسلام کوي بس کار مه په لره دا آیت کریمه خو دغسې ترجمه ده لا اکراه فی الدین په دین کې اجبار جبر زور نشته که چا کفر کوي کار مه په لره کافر به نه مجبوروې و دغه ته چې ایمان راوړي کار به نه په لرې اختیار دی زور نشته زورواکي نشته که څوک کفر کوي که اسلام کوي والله آیت کریمه یې راته وویلې والمر ورته وویله چې حاجي صاحب د آیت کریمه خو منسوخ دی در اوسه په دا نه خبر دا خو مکه معظمه کې د آیت کریمه نازل سوی هلته خو جهاد نه و دغه آیات دی نور آیتونه دي 100 ته رسېږي شاوخوا دا خو ټوله منسوخ دي د جهاد په آیت سره مدینه منوره کې چې د جهاد آیتونه راغله نو دغه آیتونه ټوله منسوخه سول چې دا تی وایه نو په منسوخ آیات م عمل کوې ولده راته ویله ول په ناسخ و منسوخ دي زه نه پوهېږم خو قرآن کې راغلي دي
په منسوخ زما سر نه خلاصېږي قرآن کې لیکلي دي ګوره ناسخ و منسوخ نه سره پېژني ما ته د قرآن ترجمه کوي ول زه ویله ول ناسخ و منسوخ زه نه سره پېژنم قرآن کې راغلي دي بالا زموږ پر عقیده ده نو څوک چې په قرآن نه خبره وي په دین نه خبره وي دغسې جاهل به ځینې جوړېږي چې باره به وایي جهاد نسته جهاد ختم دی او په دې نه پوهېږي چې دغه حکم اوس سته که نسته دا حکم منسوخ دی که نه موږ چې دا ملګرو ته وایو چې تاسې دا د تبلیغیانو خبرو ته غوږ مه نیسئ دغه نکته ده موږ ملګرو ته دا وایو چې د تبلیغیانو خبرې مه اورئ دا بسترې چې په شا دي دغه یې نکته ده چې په قرآن نه پوهېږي ناسخ و منسوخ نه ور معلومیږي منسوخ آیتونه درته وایي وایي دا عملي که دغه نکته ده چې موږ خلقو ته وایو چې د تبلیغیانو خبرو ته غوږ مه نیسئ تبلیغیان مه پرېږدئ دغه مشکلات پکښې دي په ناسخ و منسوخ دې نه پوهېږي آیات و حدیث نشي سره جلا کولی آیات و حدیث چې دا اوس آیات دی که حدیث دی آیات و حدیث نه سره پېژني آیات خو به قول د الله عز وجل حدیث خو به قول د نبی علیه السلام هلته د تبلیغیانو یو مشر و بیخي ضعیفه هم و یو ځای زه په یو جامه کې وم دی راغی وم حاجي صاحب زه دې نه پېژنم باره وایي زه خو نو د تبلیغیانو مشر یم وم ته ملا یې ول و وم زه پوښتنه درڅه وکړم ول و ما دا تبلیغ چې ته کوې د دې دپاره دلیل لرې په کوم آیات و حدیث دا ثابته ده چې دا تبلیغ ته وکړه دا بستره په شاک په مسجدانو کې ګرځه و راګرځه باره وایي دا خو آیات کریمه دی وم چیرې دی وایي په قرآن کې دی وم تی راته ووایه دی راته وایي وایي بلغو عني ولو آیه دا حدیث شریف دی بلغو عني ولو آیه دا حدیث شریف دی خو ده ویله چې دا په قرآن کې آیات کریمه دی ما ورته ویل دونې ناپوه سړی آیات و حدیث نه سره پېژنې بیا هم ته وایه زه د تبلیغیانو مشر یم آیات و حدیث خو سره وپېژنه دا حدیث دی ته قرآن کې راغلی ډول بالا موږ ته نه معلومېږي آیات و حدیث یې موږ نه سره پېژنو بس موږ ته دغسې هدایت سوی دی دغه خبرې موږ کوو خلقو ته نور معلومات موږ ته نه کېږي چې دا آیات دی که حدیث نو مال خو تا ول دا آیات دی دا خو دې دروغ وویل په الله عز وجل پسې دې افترا وکړه دا کوچنی کار بولې دغه یې علمیت دی دغه یې علم دی چې آیات و حدیث نه سره پېژني دغه یې علم دی ناسخ و منسوخ نه سره پېژني عام خلقو ته وایي چې جهاد نسته دا تبلیغي عام خلقو ته وایي جهاد نسته او حال دا چې خبره موږ وکړه چې جهاد خو تر قیامته پورې باقي دی هغه آیتونه چې په هغه آیتو کې پیغمبر علیه السلام په دغه مأمور دی چې په کفارو کار مه لره هغه په مکه معظمه کې هغه فیصله وه بیا مدینه منوره کې چې د جهاد آیتونه راغله هغه د مکې معظمې آیتونه د ترک د جهاد هغه ګرده منسوخ شوله نو اوس به عقیده دا وي چې جهاد تر قیامته پورې باقي دی دغه به عقیده وي نو زما مطلوب دا دی اوس که د دغسې کسانو سره ستاسې مینه وي د دغه تبلیغیانو کسانو سره که ستاسې مینه وي نو ستاسې سره هم دغسې کسان جوړېږي که چې د تبلیغي سره مینه وه د تبلیغي عقیده به په تا کې پیدا کېږي بیا به د عقیده دا جوړېږي چې جهاد نسته که چې د وابیانو سره مینه وه د وابیانو عقیده به په تا کې پیدا کېږي بیا به راپورته کېږي بیا به ټول امت ته د مشرکینو فیصله کوي پر ټول امت به د مشرکینو وایي چې دا مشرکین دي احناف به مشرکین بولي فقها به مشرکین بولي امامان به مشرکین بولي بیا به دا عقیده په تا کې پیدا کېږي نو د داسې کسانو سره باید د سړي ناستو ولاړه نه وي کم کسان چې د دین په مقابله کې د اسلام په مقابله کې را شروع دي هغه چې په هر جامه کې دي په هر رنگ دي د هغو سره باید چې ناستو ولاړه منعي بعضې کسان بیا دا وایي زه خو د دې پلانکي سړي سره شناخت کوم خو زما د عمه زوی دی ولو که وابي دي نو څه دي چې وابي دي خو زما د عمه زوی دی که نه
یا می د اکا زوی دی یا می د خاله زوی دی یا می د ماما زوی دی قریب می دی نو وای د قریب سره زه څنګه علاقه وشکو نو زه هم د قریب سره علاقه ولې نشکې خو قریب چې قرآن پرېښووي مذهب یې پرېښووي نو دا خو پردی سړی سو دا چې زما ستا د اما زوی وي دا چې زما ستا ورور وي دا چې زما ستا پلار وي دا چې زما ستا زوی وي او د اما زوی خو لا لرې دي یا زوی دي وي زما ستا زوی زما ستا ورور زما ستا پلار که مذهب پرېښووي دین یې پرېښووي وهابي سو گمراه سو دا زموږ قریب نه دی د دغسې چا سره ناست ولاړه کول مطلق حرام دی ولو که د سړي پلار وي ولو که ورور وي ولو که زوی وي چې دین یې پرېښووي مذهب یې پرېښووي د ګمراه ډلو پر مسلک روان سو دا زموږ قریب نه دی دا نو ته به علاقه شکې د هر سړي سره که دین و مذهب پرېښووي د هغه سره به علاقه شکې ولو که دې قریب وي حتی ولو که دې پلار وي ولو که دې زوی وي د دې سره به علاقه شکې دا د قرآن فیصله ده دا د احادیثو فیصله ده زما او ستا مینه به د هغه کسانو سره وي چې هغه پر صراط مستقیم روان وي د پیغمبر علیه السلام پر سنت روان وي دا هغه چا سره به زما او ستا مینه وي او که د پیغمبر علیه السلام لاره پرېښول دا بیا زموږ قریب نه دی دا پردی سړی نو مینه به د صلحاو سره وي د علماو سره د مذهب د خلقو سره او هغه کسان چې د دین په تخریب کې را شروع دي د مذهب په تخریب کې را شروع دي نو د هغو سره یوه ذره علاقه ساتل دا حرام عمل دی هیڅ کومک به د هغه سره نه کوي نه به کومک ورسره کوي د دغسې کسانو سره کې مذهب پرېښووي نه به ستړیمسې ورسره کوي نه به سلام وراچوي نه به لمونځ پسې کوي نه به نکاح ورسره کوي نه به مېلمستیا ورسره کوي نه به جلسو ته راغواړي نه به جلسو ته ورځي نه به کومک ورسره کوي نه به اجرې ته ورځي نه به فاتحې ته ورځي دا ټوله علاقه به بنده وي